د بغداد په لوی بازار کې یو غریب او فقیر سړی د ډوډۍ یوې خټۍ یعنی دوکان مخې ته تیریدو. همدې دوکان سره د دغه مالک یو هوټل هم و چې پکې په ډول ډول خوراکونه په مختلفو لوښو کې پخېدل. د دغو لوښو څخه د بخارۍ نه خوږ خوږ بوی راوتلو. د خوړو بوی د خوړو خوند نور هم څرګندولو. د فقیر هم زړه وشو چې ډوډۍ همدغو خوړو سره وخورم، خو ورسره پیسې نه وې. له مجبورۍ یې له خپلې کڅوړې څخه یوه وچه ډوډۍ راویستله او د کړۍ لوښي په بخارۍ یې ځان له نرمه کړله او په خوړو یې پیل کړلو. نانبایي په خاموشۍ سره دا ټوله تماشا کتله. کله چې د فقیر خپله ډوډۍ پای ته ورسوله او روانېدو، نو د دوکان او د هوټل مالک یې لاره ونیوله او ورته یې وویل چې پیسې راکړه. فقیر په بېبسۍ او په حیرانتیا سره ورته وویل چې کومې پیسې؟ نانبایي ورته وویل چې تا زما د خوړو او کړۍ په بخارۍ او په بوی باندې خپله ډوډۍ نرمه کړله او بیا دې وخوړله، ما ته د دې پیسې راکړه. بهلول دانا هم هلته ولاړو او د هر څه یې څارل. هغه مداخله وکړه او د نانبایي وپوښتو چې آیا دې غریب سړي ستاسو خواړه خوړلي دي چې ته ترېنه پیسې غواړې؟ نانبایي ورته وویل چې زما ډوډۍ یې نه ده خوړلې، خو زما د خوړو له بخارۍ او بوی باندې یې خپله ډوډۍ نرمه کړله او بیا یې وخوړله. زه د خپل خوړو د بوی او بخارۍ موضوع غواړم. بهلول دانا د دې خبرې په اورېدو سره له خپل جیب څخه څو سکې راویستلې، بیا یې یو یو سکه په ځمکه ویشتله او نانبایي ته یې وویل شابه، د سکو نه چې کوم آواز وځي دغه آواز راټولوه. نانبایي ورته وویل چې څنګه آواز راټولوم؟ بهلول دانا ورته وویل چې څنګه چې ته د دې فقیر نه د لوګي او بوی قیمت اخلې، همدغه رنګه د دغې سکو د آواز څخه خپله معاوضه ترلاسه کړه، ځکه چې د دغو سکو آواز د ستا د خوړو د بوی قیمت دی. نانبایي پوهه نه شو د بهلول دانا په خبره او په حیرانتیا سره یې ورته وویل چې څنګه؟ بهلول ورته وویل چې که ته د خپل خوراک بخارۍ او بوی خرڅوې، نو د بوی او د بخارۍ قیمت د دغو سکو آواز دی. تا د آواز واورېدو، بس تا ته خپله معاوضه میلاو شوه، اوس ځه خپل کار کوه. هلته ډېر خلک راغونډ شوي وو او د نانبایي پورې خندا پیل کړه او بهلول دانا په عقل حیران پاتې شول. نانبایي سترګې ټیټې کړې او خپل دوکان طرف ته روان شولو او فقیر په خپله لار. ګرانو ملګرو، دا وه د نننۍ ویډیو. امید لرم تاسو به خوښه شوي وي. نور داسې ویډیوز کتلو لپاره زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ او بیل ایکان هم پریس کړئ چې زموږ نوې ویډیو په وخت تاسو ته را رسیږي. ملویږو به سره په یوې نوې ویډیو کې. تر د یوې نوې ویډیو، الله په امان.